अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ैब राज मोहम्मद और तासु को सो तो हुजरा प्रोग्राम पदे हुजरा की प्रोग्राम के लिए मुक्सला खास मेलमा दाऊद लुगाड़न से बंदे गाड़े उतरावलो राखीजी रखातो वाला ओ पखेरुलो ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम के नफ्स समलो दाऊद खान लुगाड़ा मुक्सला हुजरा प्रोग्राम किया है संगे तुना तबीयतुना कले के बखैर बीमार हो गए अल्लाह खुशहाल कर तासु मुक्सला पा प्रोग्राम के शामिल दर्शकों का मेल पर जरिया SMS पर जरिया मोबाइल पर रिंग पर जरिया मोबाइल नंबर याद सब तो 0303 83 84 86 2 देर खरा लगा आवाज में खक के जगह जार वक्त पकड़ के बोला भी वली माशाल्लाह मार दे खरे से दा खबरा को बुंग नाजिल ता द्रे थरोल से बुंग लो दोगम खपाओ मुंगम खपाओ नाजिल दे ټول خپاو اجره څنګه باندې उजरा बात اجره ما باندې وکنه چې باندې شو اجره باندې غاړه خپا کیږي کنه मोहम्मद गुल से पखेर आले वेलकम तो तब प्रोग्राम द हुजरा शो के हर कलायो तो सलाम तलवर से दो वालेकुम सलाम हाँ लुगाड़न से नवे जाए तशरा वाले विनाजिल ते औलाद का आवाज में तेज साथ जगह जे कैमरे बोले दे लरेगे زينا خورك ان شاء الله تعالى دوی مارله درې مارله اساس نه است کنه شروع نه اجرا شروع کا بسم الله کا کب جب مسافر مرګري خاص کر د پروګرام مسافر ولا راوړل ډېر زیات اړوي شلاتون مې هر ځای وکړو چلټون می هر ځای وکړو مارنا ونلیدا ما رڼا ولیدا ډېر ښه ورجړا و په هر ځای کې ویر جاړه وا په یو ځای کې په هر ځای په کې هر ځای کې ما خندا ونلیدا ما خندا ولیدا اوس ولې او کېږي د سرونو سوداګانې خوشولې او کېږي او کېږي وشولې او کېږي د سرونو سوداګانې ما بغیر لدی بلا سودا ونلیدا ها ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه اته ته پته چې موږ سره داود لوغړل صاحب راغله تاسو ته برای راست پختلم کوله شو زینب ته ورته شو راغله خپل مصرفيات یو خو موږ له ټیم راوخ کولو خاص کر مسافرو چې کوپر کړی وجرلا او چې وجر سلام کو چې وجرا بعد وی تاسو کو د خلکو باندې و تاسو کو نه ماګری چې کسي نو ان شاء الله شای مخم ترا کېرا ونه اور خبر صاحب راغلو خبر سر ته هر کله یو غاډه اعلان دی ودراوړو نن خو بیخي تاسو لپاره سرپرایز دی ځکه چې خبر اسد الله خبر صاحب رهبر صاحب لوغړن صاحب شهزاده صاحب دغه صاحبانو باران دی نن په اجرا کې یا کاپی اجرا سے څلور ورځې پس په خیرونو نن مخ کې کېده السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کاپی پټاکا چې دا درلو ویلې بیا څه به څه کوي اره باسه په هغه غاړې ودرې کڅېږي ها ای راشته لاندې ها لاندې دا غاړې بارسه السلام علیکم خیرونو برګه چې څنګه یې ټیک ټاک څنګه بس کیکره چې سره کېنه کیکره زه کیکره کیکره جنیا سنا ماوا پالوسا چاترو پالوسا ay trol ha trol چې تګه چې نوې چې دی وینم جل مې اخلي اخر صبر نه وزي په دې مینه لیوانه کې ډېر ښه حد دی کړای لکه کور د چا کانډري په آباد کې شرګ هو څه پاتې ګل بدن ډېر کولی ډېر کې پات نو نه یو دکان باندې نه بیا ګاډي وړي شروع کړي کنه ګاډي وړي دې ته خدای غټه فلسفه ټول ګاډي وړي شروع خیر دا ته په وینځ په خاصه په پونه خاص کمیسونه سوريشول فیصل لادار صاحب سلام کړه وعلیکم سلام وعلیکم سلام شاروخ خان ویلی چې سلام علیکم سلام خلیل رحمان ویلی وا دا خو داود خان صاحب راغله دی ویلکم رحمان صاحب دا تاسو مشاعره غره ده مونږ
ولکه چیکن هغه در چیکن قدردان دی تاسو ټول ته سلام خاص کر داود خان صاحب ته کبر صاحب ته او رهبر صاحب ته کنټینرو علیکم سلام کړي یار عالم زیب حقانی ویلی السلام علیکم الله تعالی تاسو د اتفاق قائم لره وعلیکم سلامونه وعلیکم سلامونه تاسو مینه غوړه اعلی بتا کبر صاحب کاپیو مخه لګل تاسو دستی بیا فرمایش کوو چلیدل نه په عمل کې راغلی دا خو داسې براو داسې کاپي مې سره وړل لکه سړی چرګوړی وړي غلی چرګوړی پټه وله ترګونی مرا شو په 1200 په ترګونی رضوان الله ویلی افریدی ویلی چې ماشاءالله پروګرام زبردست دی ډیره مهرباني ډیره اشتراک ته زه تاو شوم فیسبوک ته یوټیوب ته یوټیوب ته سلامونه فیسبوک او یوټیوب ته سلامونه او چې ورسلوي ټوپونه لکه داسې واچوو پې رنګین ښکلي ګلونه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه واجبي جاته والا پوره کارمانونه کبر څه بس اوریدونکو ته ویا درې ورځې چوټي وه اجرې بند وي خښتې تالې ته خلکو لګول دي وي اوټ په کتارونو کې ولاړو شک ورته نه جنګ وشو نه جګړه وشو الحمدلله دا ډېره خوشحاله خبره ده دا ډېره خوشحاله خبره ده ولا چې بس ښه په امن باندې کتارونه هم ښه صحیح وو او تقریبا خان صاحب دا کړه او کله چې ګینه نه بل جګړه مړای مینه نه ډاک سره دومره ښکلي انداز باندې وشول دومره په مینا محبت او په اخلاقو باندې وشول چې دې نه مخکې نه شوي او نه وي وشي نو ډېر ښکلي وشول ولا چې زړه هم دوا واخیږي ولا چې او خوشحال کې ډېر ماته ګډه شوې حالاتو کې په دا حالاتو کې په سختو حالاتو کې ګوره داسې په امن او په مینه او محبت دا کار وشو چې پیمان چاته پته هم نه لګېدل چې دا وشولو که نه وي شوي راسو واپس کامرس طرف ته که کبر صاحب کاپي ولیدله شاروخ وویل چې کبر صاحب ته وویل چې یو ځای ته ووایي یاسین خان ویلي چې تاسو د کوم ځای موږ د جاګوت خیبر ایجنسي یو هر وخت بدله شي وجرا آباد وي مېلمانو لپاره علم جیب حقانی ویلي تاسو ټول ښه خلک یو خو کبر صاحب ډېر زبردست او خوش اخلاقه انسان دی مننه تا نظر ښکلی دی نه نو د پولیس چې کوم د موږ پسې راغلي د ټول ښه خلک یو کله ویل ټول یې وویل کنه ځان په حواله مړه ټول ته چې ټول خلک یو هغه مالګه خالي کا ما صاحب کوي ټکی وړي مال غاټ وی دا خبره خېزه را ورزيږي ولا چې بل ورځم چې پاون کې کولو ډېر غلط ځکه پاون کې هو غلط ځکه وي الله اند غریب را ورزیدلای ټوکړي ټوکړي لاسونه پخې سر مړه بس ما یې ټوکړي کې بل څوک تلای کبر صاحب زه ورته وړاندې خلک په انتظار دي دا دکان کبر صاحب چې کوم کتاب را مخامخ کړو کاپي دا کې ډېر زاړه یادونه وابسته او تاسو اوس په خپله مورو چې دا کوم سر دی کبر صاحب اسې اندازتن دا تقریبا 300 کاله مخکې 300 کاله مخکې زیله بالکل سلام چې قاضي اعظم نو پیدا شو چیرته تخم نو کړل بوز غلایم نو تاسو راغله تا خو ښه خټه بیا ماشاءالله شیر خاله دا اواز تیز کړي الته داود خان صاحب هم ناسته مونږ محترم دی کنه د په مخ کې شیرونه او اجازه ته جی رهبر صاحب ګولم خلشه ډېر سنور ارشاد دا شعر دی چې څومره د ستړی کړم د یار غمه څومره د ستړی کړم د یار غمه او لږ په قرار شه په تلوار غمه حد کړه کبر صاحب ها ډېر مننه قربان ارشاد او د زړه چمن د زړه په وینو کرم د زړه په وینو کرم او په پرهرونو کې ګلزار غمه ډېر ښه غټه فلسفه پکې پراته د زړه چمن د زړه په وینو کرم او په پرهرونو کې ګلزار غمه او هما غمونه په شا لاړل بیرته
ها ها ما غمونه غمونه په شا لاړل بیرته بیرته او ټولو غمونو کې نامدار غمه ها ها ټولو غمونو کې نامدار غمه ها ها او زما د زړه دروازې تا پرانستې زما د زړه دروازې زما د زړه دروازې تا پرانستې او هر تل پرې را درومه جان نثار غمه ها 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 غم ته هر کله ویله زه یاد دی که نه اوهو معمولي غم خو نه دی او بل شعر دی چې زه خپل قرار ستا په راتلو کې وینم قرار ستا په راتلو کې وینم قرار ستا په راتلو کې وینم او مره نه درومه شیسار غم ها ها ډېر ښه حد دې کړه مهرباني او چې سمندر سکون په اور کې مومي چې سمندر سکون په اور کې مومي سمندر سکون په اور کې مومي او راځه سکروټ ته تیار غمه ډېر ښه او چې سمندر سکون په اور کې مومي او زما سکروټونه تیار غمه څومره غټه ګیره سمندر سکون په اور کې مومي او اخري شعر دی چې د یار غمجنه فکره خواله راشه د یار غمجنه فکره خواله یار راشه غمجنه فکره خواله راشه او کمر ولاړ دی ستا نظار غمه زبردست زبردست الله عزت وکړه چې کوم ځای ځای نه مونږ خو چې ورغله یاسین خان لیکلی چې تاسو ډېر خوښ شو ډېره مهرباني یاسین بھائی سردار افریدي ویلي چې السلام علیکم او بیا یې ویلي چې لوغړن را سره دوکه وکړه څه دوکه یې ورسره وکړه تاسو واده کړې وه چې څومره ته څه نه مې پرېښودو که راغلم وجلېله ښه دوکه یې نه کړې تاسو رالغلې دا راتلو اجرې نه اجرې ټیم یې و شاروخ ویلي اعلی د ژوندی لره خبر شي ښځه یې ویله ډېر ښکلې بنګله وکړه علمزی بل کې سیکرټري ولې خاموش دی کمر صاحب لږ اواز پې کوه سیکرټري ترانه کله ویلي سیکرټري خو ترانه یې وروستو فرماني راغی نه بس پروګرام اخره کې تاسو سیکرټري ترانه تاسو کابران او کابر صاحب ته د کابران او د سراب له طرفه سلامونه او په خیر سره پیالو الله تور پیالو په خیر راغله بیخي خټې وي چې بچکا سم بګي ولا اوره کابرانه واغه ویلي چې طارق خان ویلي سلام ټول باندې وعلیکم السلام تاسو ټول باندې ویلکم یې په خپل پروګرام د هجره شو کې تاسو ته مو خاص کوو چې تاسو خپل مرګرو کې پروګرام شیر کو تاسو چې ته خپل داخلو چې ټول ته خپل واخلي ځکه چې نن سبا هر سړی په ټینشن کې په ټینشن کې راځي زم په وو کې په خاطر کې نه خطای لګ تلای نشي دا د نن سبا انسان ناس شي جوړ نه کړل لکه ماشوم کارم نه روزګارم نه بالکل ماشوم کارم نه روزګارم نه ماشوم کارم نه روزګارم نه ټول ورځ لا ناشوي او بیا به کار نه نه کنه دوکاندار څنګه په بولا غتاوا خو یو بل اخره دوا خاموشي بیغمه صرف یو الله ہے شریعه کړه تیرا شو تیری کی دا دنیا د چا میراث نه ده ها ها ډېر ښه او بیغمه خالق ده یو انسان د غم اخلاص نه ده ډېر ښه حد کړه شي غم درد سے واکو طبيب راواله ها ها مال یې رباره کریم راواله ها ډېر ښه ټول کشالې چې زما ختم کړي ډېر ښه دا سره له ژوند کې ترتیب راواله یا د حمزه په سیر ها ها دا یا د خوشحال یا د حمزه په سیر بیا غ ادیب و شاعر بیا غ شاعر و ادیب راواله ډېر ښه ګوره چې اوږدې شولې څومره لاندې لارې وې اوږدې شولې جوړې زموږ منځ کې فاصلې فاصلې شولې ډېر ښه او زه بیا اوس په خپل اختیار ورتلی نه شم زه به اوس خپل اختیار ورتلی نه شم خپل اختیار ورتلی نه شم چې لاړم نشي لارې خو مې خپلې وې پردیش ولې ها ها ډېر ښه ته چې په وختو کې لار وباسې او ما نه چې ډېر د ژوندانه د کار وباسې ډېر ښه ما به لیونی کړې ته ټانګ کړې رباب بیا ویا ته چې په وختو کې لار وباسې او ډېر د ژوندانه د کار وباسې او ما وا ای مطربه ما به لیونی کړې ته
مطرب ما بلې ونه کړې ته ټنګ که رباب له تاره وباسې لږې د وصال اوبه پرې واچوه لږې د وصال اوبه پرې واچوه هله به رهبر له ناره وباسې ډېر ښه رهبر صاحب ډېر ښه دو دوکانه مننه دو دوکانه دا کومه اوس ښه چې طبیعت شي یخ سردار لیکلي کمال صاحب ښه شهزاده او رهبر ته هم سلامونه وایه وعلیکم وعلیکم سلام محمد اول ویلي سلام ټولو ته قمر خان داود خان ماما ته سپیشل سلام وعلیکم سلام خوري وعلیکم سلام حسن خان لیکلي سلامونه مې قبول کې د دوبۍ نه د دوبۍ پر وړاندګانو خاک یې ورکه لاره یاره چېرته ومومه د جګړو خپله لاره جزونه سټارټ دي سټارټ دي که نه یاره بد څه ټایم یې مه راوله خبرې ډېر خو وګڼي جان افریدي لیکلي مشرانو ته ډېره مینه او احترام الله خوشحال کا الله خپل مشترانو خوشحالي نصیب کا امين بیا یې لیکلي جان افریدي چې خبرې او مجلس هم ډېر ښه لګي زه ورته وایم چې ښه لګي خواږه لګي ګوره چې داره مخه سکې خواږه وي خواږه لګي خواږه لګي والا بس سوچتانو چې راګیرم کی ناظرین موږ یو پروګرام کړی و په ریل وجرا کې د قمر صاحب د وجرا کې هغه ډېرو خلکو خوښ کړی و په فیسبوک باندې دارنګې مینوال و درو نور مو چې په موږ وجرا کې یو تاسو پروګرام کوو تاسو ټیم راځي نو دارنګې چې کوم شوقیان ملګري وي چې موږ وجرا کې مشرانو دا هیسټري او تاریخ ریکارډ شي ریکارډ په شکل کې پروت وي نو موږ نمبر یاد ساتو 0303 83 84 86 2 باندې کانټیکټ وکړو موږ ان شاء الله جمعه پر تاسو مختلفو وجرو کې پروګرامونه کوو چې کوم مشران دي تاسو وجره کلچر په کې خایو مشرانو ادب په کې خایو کشرانو څخه خدمات یې په کې خایو موږ سره ضرور کانټیکټ وکړو زوړ انټیک تاریخ چې کار خبره بده په چا لګي کار خبره بده په چا لګي هغه ناس تو چیرته لري په وجره کې ډېر ښه ما ویلو خو زه لږ شویم نو ان شاء الله دا نظم راوړم تاسو ته ویاورم د په وجره باندې چې ما لیکلی دی دا راوړم که خیری ان شاء الله تاسو له او تاسو میناول تاسو ته نشر کیږي که ان شاء الله برای راست مشتاق لیکلي سلام وعلیکم سلام مشتاق لیکلي څنګه یو خیو الله عزت وکړه ټول خی الله تا خوشحال ساتي یاسین لیکلي د شاعر ته وایي ما ته یو شعر ډالې کی شاعران خو موږ سره درې ناستي رهبر صاحب کمال صاحب لوغړن صاحب کم شاعر له پختلا وکړو رهبر صاحب کمال صاحب او لوغړن صاحب څنګه شعر شعر څنګه نه مطلب دا چې زه شعر ویلو دغه کم ور سره تعلق لري چې هغه شعر چې چلا نه مالړه بس هغه شعر ویو چې کوم دالته وي یا غوړي سره ویا بڑا په چې دې جوړ شو ورته شعر خیال په فیصله وکي کوبته جوړ شو والله دا یاسین خان یاسین خان چې چې دې ته وی چې کوم شاعر نه وای موږ څو شاعران سره ورلاس شهزاده صاحب ده زما سیدم چا شاعر زموږ د ټوپا هغه فلم نه کوته ولا چې کوم ټیم کې د غیرت باران ولې نو تاسو د بغیرتوب شختري ولې نو خوشحال ساتو کنه باندې راولې اوس ما هوړې دي کوټه والا ګلګوتی وختلا یو کو سو یو فلم کې جنگیر ته ویډیو وسو ته مخامخ شي چې کوم ځکه چې غیرت باران ته په ځان بغیرتوب چاته دی ولو ځکه تا کې بغیرتوب راغله مکړه پتیار مازال رڼا ځان سره یوسه ډېر ښه لاړ شه خو د مور پلار دعا ځان سره یوسه ډېر ښه حد کړه دوی ما کړه بدن او ته شیر نو ای رهبر د مور غېګه یو داسې مدرسه ده ډېر ښه ای رهبر د مور غېګه یو داسې مدرسه ده چې ثاني چرته نشته د جهان په مدرسو کې ډېر ښه
طارق رهبر شیف ډایرکټر وایي طارق تاسو خپل کم طارق یو طارقان ډیر دي یو مې د محمد زوی دی بل مې د اخ کې زوی دی بل مې انډیوالان دي ته شعر وایي چې هر شعر ورته وایم کم یو شعر لکه مینې وویل مسؤلیت ټول مینه مینه اجرا کې اجرا کې مینه وي اجرا کې مینه نو مینه بس ګلونو طارق شاه تا ته یو کوو ډالې کوو چې زړه چې یو ځل شي تور نه صفا کېږي ډېر ښه زړه چې یو ځل شي تور نه نه صفا صفا کېږي. کېږي او شي رهبره پر اختیا باندې خیرن ډېر ښه نه صفا کېږي واغه مونږ به څه قبول شي که چا وکړو ډېر ښه هغه مونږ به څه قبول شي که چا وکړو چې چا زړه که په ملا باندې خیرن واه دا د وخت اشاره دا بهر نو بهر هغه د پوړو راغلی دا یو درې چغې وهي غرمه دا د خیلی سهار غرمه ماښام اوبو سره په لهاره چغه ډاکټر ته لیکلي دا وها کور لا پسې ټیلا پوله پسې شپلا کښې سره وخلا مخه دا کومه جذبه چې چغه وایي چې هغه یې باړو راوړو اوس به ګډوي ماران خو په بیم وهي نن یو څه بله کاله شو دا له شو او دا چغه وایي که نه نو ډېرې دیره خلاص وي ما باندې بېکاره چې که نه موږ خو میټر دی بجلۍ نو بلد چې کوي دی چې دا توجه بدله شي بدله چې که نه زه شی چکه استاد به ډېر تکلیف نه ورکړو دا لږ چک کړم بس راکوي بس خب تابعداري چې کوو تکلیف سترګوالو خو مې په بنده سترګې وینې چک کړې ته راباندې اوس مسلط کړی نازل شوی ته کمر څه شعر ته ها چې مې د زړه کور ته دلبر راغی وا مې د زړه کوته چې مې د زړه کور ته دلبر راغی اوس مې په ځان د ځان باور راغی او هو 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 ډېر ښه ډېر ښه او رسته کېدل مې د فطرت خامي وه هی ورسو کېدل مې د فطرت خامي وه رسته کېدل مې د فطرت خامي وه اوس مخکې تک زما په سر راغی ډېر ښه ډېر ښه که نه حد دې کړی چې نه تخته وي هی لازمن وي تختې مبشر زما شکایت وکړه اجرې پروګرام زه خلاف یم انعام سی وی چې دا مخکې بس ورشه تو هوا په چاپو اسلام آباد ته دا څوک راغلي نه دی نو انعام صاحب د ګیلا چې کومه ده د مونږ واخسته او طارق ویلي چې ستا کلاس ویلو ما دوبېلا و طارقه په خیرونو راغله الله د خوشالو چې نور خو بخپل په چر صاحب غټ موبایل دا ورته بالکل چې راګای با خو غریب نه سستا نه بس ټیک شو چې نه نه دا ورته راوښ شو یا ته چې دوبه نه زرا یو ځای تاسو دا دوی چې کلی ولا دوبه دوی چې کلی نه مو ته یا څه قرار وویل شي دا څلور تاریخ نو وګړه ته بیا مې ته دوبه دا څلور تاریخ افضل لیکلي وعلیکم السلام چې زه خوشحال کمزوری نه یم چې په دار کم دار کړم په ښکارا نارې هم چې خولې راکړه زه ښکارا لاره وهم چې خوله یې راکړه ډېر ښه اداري پیر والا که غټ پیر والا که ټیپسي والا که به خوله ښیي موبایل خو لګي طارقه یو چې طارق خپې مې په سورمر باندې خپې مې په سورمر باندې ستا د کور په لار وسوې ډېر ښه او زه د تا ازار وسوم ته د چا ازار وسوې او هو 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 ته درمان د څه وینې د زړګي زما ډېر ښه وینې د زړګي زما ستا په انتظار وسوې نو طارقه ان شاء الله چې کومه کار وي هغه وي کینو خیر ده ما خبره نه سره ور لاس نه غاګي خرج خپانه شيخ ها شناده دا کاوه تیر ورسه درغه بس لګا لګا واشه بس مبشر ورنه تیر واده کمال صاحب طارق ټلیفون کوو ته لږ زر زر کنه یاره سره تا هغه مونږ لره رسیږي حسن لیکلي السلام علیکم ټولو ته د زړه سلام غبر خپل پروګرام کې اوس راسو کمر صاحب ځای تا ته ډالې غزل کمر صاحب غزل تا ته ډالې دکان دی ولا ته خو درېما ډولې خوشکلند دین راځو خوشحال وي جار شم طارق لیکلي و طارقه بیا وعلیکم السلام الله دې خوشحال لره طارقیا الله دې چې کوم دیال ته خوشحال و آباد لره او بس تاسو لګه کنيز دی نو هغه الله په کور کې مونږ تم لګه دعا کوا
توبه کې په سعودي کې نه دی. زه خیال ته چې لاړو عمره لا در باندې عمره وکي پرې نه سړی پرې ورلګ جا جوړیږي هاي کړه خیر بس نو هم دوره ګوري دا مخکینی شعر راغلی شعر دی ای بیگا اشنا څه سختې سختې کړلې بیګا اشنا څه سختې کړلې بیگا اشنا څه سختې سختې کړلې خوا د پاسه زر سهار راغی پاسه زر سهار راغی او مینه حساب کتاب نه مخکې درومي مینه حساب کتاب نه مخکې درومي بس یو نظر و په نظر راغی واه شهزاده لاړ به لکه چی مهرباني بس بس دا پیله ځای لګویا پیله ټکي څنګه و؟ بیگا اشنا ها. څه سختې سختې کړلې او یو څو شلې لختې په ماتې نه کړلې. مړه سي ګاډ وړي دې جوړ کنه باندې خپل والا پر خپل ورته راس کیږي دا وی جره خلک دا غړي افتاب نه جوړ شي روغ شي روانه کی تعالی خو په افتاب دیوال جوړ شي. استاد لم نشه افتاب نه جوړ شي دغه زینو ور شي ویل. په ګاډو کلی نو چې پرې چې دوه تیای چې تی واورو دا هم کولا تاریخ لیکلی ډېر ښه خبر صاحب او مهرباني درځي باندې. ایکل دا دا څنګه سیو ایوا کا خو ګرانه ده کنه یار هلته ګرمي ډیره ده کنه هلته ګرمي شته ډېرې بارانونه شروع دي ځکه چې بله ورځ شکیل تلیفون کړی و چې ګاډي کې یم او بس باران شروع دی نو هواګانې معامله بدله شوه غرونه شنه شول قیامت داخلي بالکل یې کنه یار شروع کړی ما ولکه چې ته پټه کړو نو بس بیا یو ته ویو وای وته یو شعر چې ور په وشي دختره سخته ګرمي ده سخت د لمر تاو دی سخته ګرمي ده سخت د لمر تاو دی او د کور نه مه وځه ډېر ښه بهر تاو دی ډېر ښه ډېر ښه. بس دی ای بس دی دا یو ته خپل غزل یو هغه یا موږ صاحب ملک اسحاق افریدي راغلی تاسو یې کلي ډېر راځي په هره شپه راځي خو موږ پروګرام تېر ویل لایف راغلی یخ ته موږ هر کله یو خپل پروګرام د حجره شو کې ډېره مهرباني سلامونه داود خان د موږ مسافرو دپاره څه پیش کا داود خان خو مسافرو لپاره چې څه ځای لیکلي په جام کې هم نه راځي ډېر غټ ځای نه لیکلي خو مسله دا چې د کاپي کور کې پاتې ده بالکل بالکل ای د خیبر په غرونو وکړه لختره نشته کنه د خیبر په غرونو وکړه لختره او منافق بالا ګرځا لره لره دا کومه ته یو اشاره چاته ما ته راځي کاول خو اساسي نه نه داسې دا خو شیا دا یو ته تا وصل ورته دا شعر سپیشل اوس د کتی ملک اسحاق افریدي دا او چې موږ هر پروګرام ډېر په شوق کې سي خو ته تیر وي نن پیلا ځل برای راس راغلو موږ پروګرام کې سي اسحاق ته به حالات څنګه دي تو به کسالي شهزاده د شیرونو بزتی کوي هاي جاوید افریدي لیکلي جاوید څوک دی تاسو کا سر جاوید افریدي جاوید افریدي به دونه کړی پورا لازدانه خو جوړی چې شعر وای نو څوک مجبوری وي ایک نه راخسته دنه راخسته بل نه او فرمان الله کشکر صاحب هم راغلو بګي سلامونه ټولو دا وعلیکم سلام اجه ته نو څوک څوک یې سره ځان دی که څوک شته عبدالمالک وی ټولو ته په خیر راغله وایم عبدالمالک قتل ها قربان زنده باز مهرباني زنده باز الله خلق قربان خوشاله راو ملک صاحب لیکلی چې هر څه ایوان دی موسم ډېر یخ دی یا موږ ته شکیل خبره مخته دا وکړه شکیل باغره لګلو چې برونه شوري بس الله خوشحال سره چې هر څه منم هو یار داد نه منم عبدالمالک لیکلی چې ها خاندلی مثلا کبي ابسطه موږ مقصد دا چې تاسو په مخ خاندار اولو چې کوم مسافر دي دا مسافر لپاره موږ د اجرا پروګرام شروع کړی دی مسافر کې چا چرته فارمر کوي امين الله یې غم در نه وساتي ولا ټول مسافر اسرو افریدي راغلو ځا یو دکان راوړو ځای نه یو دکان بل ځای راوړو خدای دې په خپل سزا درکړي دا چاته خدای دې په خپل سزا درکړي رب دې زما په غلامه د سمایلا دا چاو اسرو لیکلي واو ډېر ښه عبدالمالک لیکلي لا د جرمني لا یم دا زره دزه ماته وخا
نو یو بوکس عبدالمالک ته هغه کتل نه وي کنه نو ځکه موږ پاترو ولګېدلی بل پروفایل باندې هغه نشته چې ووایو چې تصویر لګاو پروفایل باندې چې پلانکیزي نه خبرې کوو اوس عبدالمالک 25 لاک عبدالمالک دی اوس موږ څه پته لګېږي چې ټول هم د خولې نه خبره کوي خو چې په خوله وایي چې زه د ځینه ګڼېږم کله ځای ورسره منشن کوو ملک اسحاق لیکلي رهبر نه بوډاګي کې راجو چې دا څه کیسه ده نو څه بوډا شي غم پېشتانه نو بس په سوچ کې بس پسې بوډا شي ما خو ځان نه ولیدلی تا د الله ډېر خوشحاله لیکلي ځان نه یم امین دغسې ده چې زړه نه غم هر کول نو انشاءالله ټول عمر دغسې وي ساجي بخیر راغلی چې ډېر لاس ورځې پاس خبره داسې ده چې زړه له غم مه ویر کوه او غمونه ورک شه نو انشاءالله ټول مې همدغه رنګې وو چې څنګه زه یم نو بس الله د ټولو له روغ صحت ورکړي زه خو یم چې د تروشې اولیا د نیت به دې نه هېڅ هم نه جوړېږي قربان دې شم مینه محبت چې دوه درې ورځې ژوندون دی ته پکې یو څه لکه کستونه هغه رانه ویر شو چې څوک چې هسې حسد کاندي ځانو باقاعدې نه هغه مخکې شاعرانه قمر صاحب هېر شو بس دا موږ ته ډېر شو عبدالمالک ویلي چې په ټولو د زړه کومې لاسلامونه جرمني نه دی دا الله پاک خوشحاله لري قربان الله غټه لارې نه وساته امین 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 هلو ډېر ښه بس غټې فاصلې دي به تاسو چې موږ سره ډېره مینه کوو نو فرمان ویلي چې راجو صاحب ته کبر صاحب صاحب پښتو کې لاسونه اخله او دغه څه ټیچر راځي چې لاسونه وساخلو ځکه ادبیت هغه کوي کنه چې ادب پښتو ګرامر نه تا ته ډېر زده کړه 9:30 عبدالمالک لیکلی جاپون ته شو جاپون وی چرته راس وی پول لاندې که چې باران وریږي نو لږ باران ځان پټوي که نه باران چلو زم داسې لږ هغه کېدم ځکه داسې هغه ناستم یم چې مال باران مې ونه وایي او هغه عبدالمالک ته بڑا شاکس والا عبدالمالک ویلکم تا ته ویلکم یو کنه مړه غیرت کلیوالا ویلکم په خیرونو بس موږ هر کله راسه سره وا علي نه هر کله راسه بالکل تاسو دا مو خاص کو چې موږ پروګرام سره شیر کو په خپل ګروپونو کې چې تاسو کو د خوندونه ته نورو واخلي خوندونه د پروګرام نه واخلو ملګریو لم یو چې دا ډېر خپل اجرا پروګرام دی د مباشر ټي وي نه او تاسو خپل اجرا کې تاسو لا نتلی شو دا پروګرام پکې کولی شو قربان چې موږ تاسو دعوت راکړو نه خیر ډارېږو ما چای موږ ځان سره خپلې وي عبدالمالک لیکلی جاپون چېرته و نو جاپون پول لاندې کسې کبار صاحب په کبار پاسه کسې د دکان پاسه کبار نه خېږي نام سیمسا کسې خبر شو ناظرین اجازت واخله چې باسي برجس ناظرین مخامخ کسي قربان ما لکه داسې ایمرجنسي را پیدا شوله او ټلیفونونه بار بار کېږي نو ما له لږ اجازت راکړو نو انشاءالله زه تاسو له بیا کم نظم چې ما کومه خبره کړې انشاءالله هغه ما یاده او اویله راوړم اوس ډېر معذرت غواړم تاسو ټول ویجرې والا نه زه معذرت غواړم انشاءالله دا ویجره د الله آباد او ښاده لري بیا یو راځي الله د ژوند وفا وکړي ډېره مننه تاسو یو جهان مننه نه یو جهان خو مننه او ګاډي چابي چابي راسره شته مباشره ګاډي ول راتاو کله د پارکینګ کې ولا دا چابي واخله او دا ګاډي راتاو دا چابي واخله او ګاډي راتاو دې کوم
زه روغ وکړه سیکل هم ستو شو الله په خیر ورسوه هم خچجی غړ ګړټی نه وای بس امين امين فرمان لیکلی چې لوګاړه صاحب له لکه موقع ورکو ډېر خاموش ناشته كاكا اوكي تیز کړه ما صاحب قربان شمه تا ډېر مننه او سعد الله صاحب چې نو څه سمو چې څنګه اختیار کړی ازوز ته اجازه ته کابر صاحب په مخ کې غټ غټ غرونه ونړيږي ویرالېږي ونړيږي احترامن د کمانډر زیات کابر صاحب په مخ کې غټ غټ غرونه ویرالېږي او پاس اسمان شین دی نه پې ګوره برونه کمه ورېږي ډېر ښه حد دې کړی حد دې کړی یو ځای دوه ځای پکې ویو کله خلکو کړي بیا ته وایې خپل ځای په کوسه ټیټې سترګې تېره شي په کوسه ټیټه سترګې تېره شي جانان پښتون دی مینه رسوا کوینه جواب یې بل واده را سره لنډه کېده بل وادر څه واده را سره لنډه کېده بله واده را سره لنډه کېده کړې واده کېدې لا کال پاتې ده ډېر ښه حساب وایي حساب حد کړی نه چې چورم لا هر ته خلک جوړ کړ ډېر بله باندې په ښځې باندې اوس ورځو اسدالله کعبه صاحب دو شیرونه خاص صرف دوه شعرونه ازر ګراز وګه دا شو یې بوله چې د زړه په کور کې به کرم او ریبم ډېر ښه د زړه په کور کې به کرم او ریبم مخکې رقیب وروستو دلبر راغی مخکې راکېږو اوس دربار چین یې مخکې کړه مورچا یې جوړه کړې یو ستا ګلابي شونډې د غم مسیحا ستا ګلابي شونډې د غم مسیحا او چې څوک دې ویني پرې اختر راغی ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ستا ګلابي شونډې د غم مسیحا چې څوک دې ویني پرې اختر راغی او ستا د لبانو شراب څښل ثواب دی ستا د لبانو شراب څښل ثواب دی که لږ دې وویل چې کمر راغی بڑا بیا خو یې نه کېږي ما چې کوي چې بیا وویل دې باویا تیر جوتی خو زه خو ویم چې مشکل نو ګڼل صاحب په غوږونو به وسه جوړ کړه لبانو څنګه شاغت خې ډېر باندې بڑا ثواب کمر راغورځېږي څوک ته ټیک شي قربان صاحب باسو ها نو بس تا ته اجازه ته ایمنوالو ای ګاډه ته سره ګولار دی وجري مارګریو نه ځاته خلم ډېره مننه هر کله راشي خدایم د وجرا قایمه او ما بلاره هغه ته ماشره زه او برګر ته مو چې ور په انشاء الله وخت په ورسره دا مینه زه عمل ډېره راوړم مننه ډېره خوشحال شي وجري تار کله السلام علیکم په مخ هم خش رنګ غمونو نه بچ کا امين ګاډه باندې زرا پاسه سی ور دې تا کو ستریک شو اجازه خوشحالي خو ډېره نصیب کړه افضل افریدي لیکلي ای زما د زړه خالق ما خبر کا واه ای زما د زړه خالق ما خبر کا د وصال ورځو ته څومره انتظار دی او هو بس یو میاشت په انتظار ده بچا موسم له پسرلی شي کنه ها دې کړی چې پسرلی تیر شروع شي کنه بس الله د چوټیانې په قسمت کې ولیکه بهر دي چې دمو کې اکنه دمو په داسې قسمت افلاطون خان لیکلي چې شهزاده ته وایه چې یو ډایلاګ شي په ویشوال او ټي وي ډرامې والا مانه په پلاتون خو ته بخپل چې پلاتون دی نو زه یې ډایلاګ وګورم ما ډیول تور خبر تاسو افلاطون هم ستا کنه تا خو ډیول نه مې ورکی ته څنګه چل دی پلاتون خو فلم وو بس مغه ویشوال ټي وي ته ولا چې مولا چولې فلم راکا نه خو ها لا الکا سلاګي صاحب خاطر خو ګوره شتله په نو کړیا نه دي لاس ایک نه غا شولې فلم چولې الله سي ته وخه نو په خیرونو څه وو اخو زه شولې چی شي شولې بدل وو هغه بدل وو ها ډایلاګ ته ویری دی لوړ نه سم ده یاره خو چې بس وتا داسې په خوش کړ کې نشي کنه په تر شي وورز نه ګورالي ته موږ ویلکم یو ګلاب خان ته ګلاب همړه مینه ګلابي بالکل هغه سور ګلابي زړه نام صفای او مخ نام صفای تنها نگار علی او ګلاب د اصل شاهزاده دی ګلاب د اصل شاهزاده دی رامبیل چامبیل نو ګرانی ولې دي ګلاب ته ډیره ماده نه ای باغه ګلاب سر چې څنګه وساس غیلوي
هغه ګلاب څه چې څنګه اوس ازغیلې وي څنګه وسره ځای او په هغه باس څه چې څنګه برغیلې وي ډېر نو برو که کنه هم دې تالون دی زه هغه پسترګو وسم زړه پستر لول حق ویلي چې السلام علیکم وعلیکم السلام جنید خان ویلي ټولو ته سلام کمال صاحب ته سپیشل وعلیکم دعا سلام السلام بس کا ورسېدل راوړ سره دا وا په چاپو تم سیسا کتاب اوس وی حق افریده لول حق افریدی ہے سلام علیکم تا ته جنید به سپیشل سلام کړه کما قربان منستر وای دا خو دوبی ده دوبه خود تو به سبحان الله نور هغه خی ټیک ټاک خیر ده الله روغ لره قربان زنده باد زنده باد دی هر وخت آباد وي هر وخت نه چې 24 غنټه آباد وي او زه هغه سایکل راتاو کوم ته موټر نه راوسته نه زه سایکل نه راستای وړه موټر چې شکر وکړ په غدي په الحمدلله سایکل هم ځان ته سایکل باندې مونږه سمړه ماړز مېر ګاډي راچېږي دومره خراب ولوي کو دواړه ځکه چې دا یو چتر ونه نو ته ټیټي نو خلک وی چې دا دنه بیل شو غا ته څه یاري راړي ګره زه تیزم حساب خپل 11 نمبر هغه کې ورو شو زه تیزم سم ما ته هغه ګاډي کې پلاس زه دي چې نه بس مزه نه کوي از ځان لا خیر اوه اله ما وړای شي اتاولا صاحب راغله چې اتاولا صاحب کا وته موږ چې جبروت کېنګ نه جبروت شاروخ خان نو کبه ویلو لیکلي چې خاص کر راج شهزاده او قمر صاحب ته سپیشل سلام الله خوشحال کا او تا ته ډېر ډېر سلامونه خوشحال اوسې خو خپل خرچه نو خودم شهزاده په لاس ګاډي کې راغله د فرمان الله لیکلي فرمان چې په چیز کې راغلی ګاډي کې په سایکل کې مړه یو لاس ګاډو سایکل نه پیژنې پارمانه نن په کې ټول اور ډیرونه چلولې وي لاس ګاډه ته دیږي مشرانو وای دا لاس ګاډي کې یو ډیر وی په بایسکل کې دوه ټیرې وي دبر نه پیږي چې بایسکل له دوه ټیرو ولا کړی جی تاسو په 10 دانه بازار لرسي ورسي خو ادب خو بس اته اولاد کې چې ماشاءالله شهزاده بيخي د لوړ کړی دی شي خاطر اولاد چې خبر د هفته ورځ او هفته پروز د خبر ځان میک اپ کړي کله سبا د سټي جمعه جمعه یو ولیو جمعه ماشاءالله زکه چې د جمعه تیر کړیو او ردا وځون ورته شي ای پیرا کوله زبیر نام ذکر الحمدلله بالکل خیر دا وینم ان شاء الله لول حق قمر صاحب خیر دوا ته کې په دوا کې یاد ساتي او سعودي ډیره پاک ازمکه موږ ټول ته دوا کوي موږ ته دواګانې موږ غواړو یو ځکه باندې بوله شي نو هغه څه خو چې ترو لګراغله و ها اجازه ته اخسته اجازه ته اخسته الله دل ډیر ته جون ویل کی عمره ته نه کار نه نه کار اجازه ته زما سبا غاډه مباشره تاو کی نه نه زه په خپل ته عمره په لاس سره تا وی خلاص پکړه ما خبرو باندې غاډي نه السلام علیکم چې با خواب شي ټول اسمان ورپسې ګورم آها واه واه ایسو علیکم چې با خواب شي ټول اسمان ورپسې ګورم استا په نوم مې یو ښایسته ستوری جانان ده شهزاده ماشاءالله شهزاده هغه رضوان شینواری په کې رانغی اته اولاد کلی شهزاده ته وایي موږ په خپل ځان خرچه کوو شته ته وایي چې خرچه په کوه خو خپل موږ په خپل په ځان خرچه کوو ته اولاد کلی تو خرچه کې نه او ته وایي څه دی اوس نو بس تا ولا په خپل خرچه باندې سړی ډیر خلیدای شي او نه په پردي ساجد پکې راوړی دی ساجد پکې راوړی لاسګاډي کې خی کنه خا فرمان ما د کی زړه انا په ارمان خو بس دا کلی سوچ لري کنه کلی مایند دا چې شپته کوله نورم بازار لرشي کنه دا یو دغه شی وي او خبره قربان دا ټول مې په تفصیل لیکلی امين چې دا ورانه کې امتحان ارسي امين په یادېږي وته ته ډایلاګ ولې کا خبرې کوي یادېږي او قربان خبردار ته مخلوق شي کې موزره چې دې پوي وزارت سیکرټري وزارت صحت څه خرڅيږي اکیلا کېبره شاته ډېر کړه ټول دنیا خرڅيږي مړه او ته به خټو لوټو کور له خرڅه او دا خټو لوټو کور نه خرڅي تو د کبیر هغه فرمان الله کړه ساجد پکې او قدیر قادر خو به ساته ولاو نه 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 یو سره په تصویر کې دې غوځه لکه مخکینه مرغه پلاستیک ولا نه
بابا کبر صاحب ټیم پورا شو دا والا شو بڑا سوال مسافر ته ډیر ضرورت وي دا وا مسافر ته دا وکړو چې خپل وطن یې قضا وته یې خلک ها غلی کلی جوزن بیا به خرابېږي ته ولې کلی ها او لکه دمار او راشه یو لسره غلو سلامونه مې درواخله ټولو ته سلام کوه مړه وعلیکم سلامونه شهزاده به حاله ته سلامونه کې وی روانه کېدل इधर है प्लास्टिक یک یو شعر دی بس ایک یو شعر دی هغه ډېر قیمتي شعر دی صرف پروګرام په اخره کې تاسو اورجی ارشاد نور باقی چې څه کوي هغه کوه ټولو په مخه زنده باز نور باقی چې څه کوي هغه کوه ها او نور څه نه وایم خو مونږ لګیا تا وه ډېر ښه ډېر ښه او به دعا وکړو کنه ټولو ته چې خدای پاکه ټول زموږ رازونه حاصل کړي او د بدې ورځې نه ټول بچ کړي او شر فساد نه بچ کړي یا آخرت مشکل آسان کړي دغو ملګرو کې چا باندې مشکلات وي خدای آسان کړي سره زمونږ مسافرو سره ټول مسلمانانو سره د فلسطین مسلمانانو د افغانستان مسلمانانو تکلیف کې د کشمیر مسلمانانو تکلیف کې خدای مشکلات حل کړي د خپلو خزانو نه امداد وکړي د ټولو مسلمانانو څه تنګسته وي فراخ رزق ورکړي او چې څوک قرضداري وي خدای قرضونه له اخلاص کړي د هر چا مشکلات آسان کړي د دنیا او د آخرت وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والسلام ټول شابه خیر شپه خامخا